ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین ګرامی، تاسو وینئ چې نن زما په ویسي باره پیروخیل کې چې د سکولونو یو دوره وکړه. دې نه مخکې چې زما د لیډ پبلک های سکول دوره کړې وه او هلته مې په یتیمانو باندې یو پروګرام کړی. نن چې د علامه اقبال پبلک های سکول ته راغلی یم او دلته چې د سټوډنټانو سره چې په مرکه کې یم او د سکول پرنسپل جناب عبدالله صاحب چې په دې کې ما سره ډېر زیات تعاون وکړو او امید لرم چې مخکې به موږ سره په دې پروګرام کولو کې چې تعاون کا. اوس چې ما دا سټوډنټان چې دا راغونډ کړي دا ګلالي ماشومان دي، دا د قوم مستقبل دی، دا ماشومان به مخکې درومي. دا خواهش دی چې موږ تعلیم حاصل کړو او تعلیم نه علاوه اعلی تعلیم حاصل کړو، د قوم خدمت وکړو، د خپل اهل و عیال خدمت وکړو، چونکې دې ماشومانو په سرونو باندې چې نن د پلار سایه نشته. دغه د دوی والد چې دا وفات شوي دي او زما په دې خپل لنډي کوتل سماجي مسایل چینل په ترو باندې د ټولو مخیر حضراتو ته، حکومتي اعلی چارواکو ته، ایمني MPA صاحبانو ته او دې نه علاوه څومره خیراتي ادارې د ټولو ته چې زما دا درخواست دی چې دغه ماشومانو دا درد محسوس کا، د ماشومانو دا आवाज دې واورېدلی شي او د ماشومانو په سر باندې د رحم لاس راښکلی شي او دغه ماشومانو لایم چې د نورو ماشومانو په شان دی چې په ژوند کې د ښه وخت تېرولو سیالۍ برابرې کا. او حکومتي وقت له پکار دی چې هغه د ماشومانو تعلیم لپاره چې دی زبردست جدوجهد وکړه او ښه کوښښ وکړه او ماهانه طور باندې دغو ماشومانو لپاره چې وظیفه مقرر کړی شي چې دا ماشومان په دې نورو ګلالي ماشومانو په منځ کې خپل ځانونه احساس کمترۍ شکار ونه ګڼي، ځانونه کمزوري ونه ګڼي او دا هم د نورو ماشومانو سره په یو صف کې د قوم په خدمت کې چې لګیا شي او د قوم خدمت کا. زه اوس د دې سکول پرنسپل صاحب سره چې په دې هکله باندې خبره کړل غواړم او هغوی نه هم چې لږ معلومات حاصلول غواړم چې ستاسو د ماشومانو سره څه کنټریبیوشنز دي، تاسو د ماشومانو سره سکول په سطح باندې څومره امداد دی، مرسته ده، هغه لږه چې زما ته چې واضحه کړئ. اوس زه چې جناب عبدالله صاحب سره چې په دې باره کې خبره کړل غواړم. ها عبدالله صاحب السلام علیکم. تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو د ماشومانو ګلالي ماشومانو سره څه کنټریبیوشنز دی، هغوی سره چې تاسو څومره تعاون دی او دې نه علاوه تاسو د موجوده حکومت نه، لا چارواکو نه، MPA صاحب نه، MNA صاحب نه، نور تمام چې څومره مخیر حضرات دي او که دې نه علاوه خیراتي ادارې دي د هغو نه تاسو چې دی څه مطالبه کړل غواړئ؟ ناول کې نصرت صاحب تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو سره مطلب دا غمخواري پیدا شوه، د یتیمانو هغه د یتیمانو مدد کړل، یو شوق یو جذبه تاسو کې پیدا شوه. بهرحال ماشومان دي په پرایویټ سکولونو کې چې کوم دی دا سبق یې او په هر پرایویټ سکول کې په هر سکول کې چې کوم دی دوی سره د سکولو والا چې کوم پرنسپلان دي، مالکان دي، هغه ټول هم دوی سره لږه مطلب مدد ته چا فیس وسني، فیس هم ورته مطلب مونږ هم معاف کړی، ورته کتابونه هم له ورکوو، نور څه فیسیلیټي هغه هم دوی ته مونږ چې کوم دی مهیا کوو. او دې نه علاوه لږه زمونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې که حکومت د یتیمانو لپاره مطلب یو پیکیج ویسته، یو فنډ یې مقرر کړ، نو هماغه ستاسو خبره ده چې د نورو ماشومانو سره به مطلب دوی یو شی شي. دغه نه علاوه مونږ NGOs والا دي، MNA دی، MPA دی، هغو ته مونږ دا ریکویسټ کړو چې هغوی له پکار دي چې دغه خپلې علاقې خلکو ته، د یتیمانو ته دوی چې کوم دی د میاشت په میاشت باندې ماهانه چې کوم دی دوی ته فنډ مقرر کا او دا ماشومان چې کوم دی د احساس کمترۍ شکار جوړ نه شي. ښه، اوس ملګرو زه اوس چې دی دلته دغه یتیمانو ګلالي ماشومانو سره هم چې لږه مرکه کړل غواړم. بچې ته ما ته خپل نوم وښایه، ستا څه نامه؟ عباس. د ماشوم عباس نامه. بچې تاسو پلار وفات شوی دی؟ اوس تاسو چا سره اوسېږئ؟ بچې ترور سره اوسېږئ؟ ها. او بچې تا سبق سره شوق شته؟
ته به څه شی جوړېدل غواړې؟ ډاکټر به جوړېږې، انجینیر به جوړېږې، پایلټ به جوړېږې، که څه شی به جوړېږې؟ ډاکټر به جوړېږې. دوستانو تاسو واورېدل دې ګلالي ماشوم هم چې دی په زړه کې دا درد د ایجوکیشن تعلیم حاصلولو لپاره شته دی او په کار دی حکومت له چې دا ګلالي ماشومان پاتې نه شي او دا ماشومان چې مخکې لاړ شي. وزې دلشان تاسو ګورنمنټ نه څه غواړئ چې تاسو لپاره څه مقرر کا میاشتې حساب سره چې لږه مرکه کړل غواړم بچې تاسو خپل نوم راته وښایئ. بلاول. اچھا دې بلاول نامه بچې تاسو موجوده حکومت نه څه مطالبه لرئ؟ تاسو څه خواهشات شته چې موږ سره دا حکومت مدد وکړه، امداد وکړه او موږ را روان وخت کې د قوم څه سرمایه جوړه شو. ماشاءالله ماشاءالله دا یقیني دوستانو دا د قوم مستقبل دی، دا د قوم سرمایه ده او همدغه خلک چې د قوم واګې په لاس کې اخلي او همدغه خلک چې دا د قوم ستون چې د مضبوطی نو لہذا حکومت وقت له پکار دی چې د خلکو رهنمایي وکړی شي او دا ماشوم چې چونکې موږ سره د غونډ سکول په سطح باندې پوزیشن هم اخلي دوی د پرنسپل صاحب ما ته وویل چې ډېر قابل ماشوم دی دا شان دا ټول چې دا قابل دی او یقیني چې زه د ماشومانو باره کې یو شعر عرض کول غواړم. د خیبر غرونه د لالونو ډک دي، د خیبر غرونه د لالونو ډک دي، خدای ګو چا کنستلی نه دي. والسلام.